د دریڅه یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم د ژوند ناویل شوي رازونه کتاب له 4مې برخې سره ستاسو په چوپړ کې یم. په دې هیله چې د همدې کتاب ټولې برخې به په خپلوار سره واورئ. د بریا ښه فرصتونه. په ځینو لوبو کې بریالي کیږو، په ځینو کې ماتې خورو او په ځینو کې څه زده کوو. درې واړه د پرمختګ لپاره ښه فرصتونه دي. ژوند مه تکراروئ، هڅه او پلټنه وکړئ، نوې لارې پیدا کړئ، پر خپلو اړتیاو فکر وکړئ او نن ورځ له پرونۍ هغې بدله کړئ. خوښ خلک، هغه خلک چې په ژوند کې تر تاسو خوښ دي، د هغوی ژوند اسانه نه دی، بلکې هغوی زده کړي چې څنګه له ستونزو سره مبارزه وکړي. د بریا ارزښت. ګټونکي بریالي نه دي، هغه کسان بریالي دي چې ناکامیږي، ځکه له ناکامۍ وروسته د بریا په ارزښت پوهیږي. دا پوهه یې د سلو بریاوو ارزښت لري. د نیکمرغۍ اندازه. که غواړئ د خپلې نیکمرغۍ اندازه مو معلومه کړئ نو د پیسو پر ځای مو مسکاوې وشمیرئ. مهرباني دانه یعنې تخم ده، ویې کرئ او ویې روزئ. یوه ورځ به ترې لویه ونه جوړیږي او تر سیوري لاندې به یې ستاسو په شمول ډېر نور خلک خپله ستړیا وباسي. پسرلی. په یو ګل هم پسرلی کیدای شي، خو په دې شرط چې ګل زموږ په زړونو کې غوټۍ وکړي. ژوند سندره ده او تاسو یې سندرغاړي یاست. که دا سندره په خوښۍ سره زمزمه کړئ خوښ به وئ، او که یې تراژیدي ووایئ نو د ځان په شمول به د ډېرو خلکو له سترګو اوښکې وبهوئ. بریالي خلک هیڅکله نه ناهیلي کیږي. کله چې خلک ورته ووایي راځه له دغه کاره تیر شه، نو هیله یې ورغږ کړي چې یو ځل بیا هڅه وکړه، بیا هڅه وکړه او په دې توګه خپلو موخو ته رسیږي. له مینې ډکه کورنۍ جنت ده. تر ټولو ستر کار چې غواړئ د خپلو اولادونو لپاره یې ترسره کړئ دا ده چې له مور سره یې مینه وکړئ. له مینې ډکه کورنۍ جنت ده. د صبر قانون وایي صبر وکړه. څه چې غواړئ ژوند ته مو ضرور راځي. تل له ځان سره دا خبره کوئ چې لویې بریاوې او لاسته راوړنو ته په تمه یئ. ښه خلک. تر ټولو ښه خلک هغه دي چې له داسې خلکو سره مینه وکړي چې هغوی د مینې د جبران وس نه لري. کار او هیله. هر څه په یوه لویه هیله پیلیږي. له مور او پلار سره دې ښه وکړه په دې هیله چې جنت ته لاړ شې. له خلکو سره ښه وکړه په دې هیله چې خدای در سره ښه وکړي. له خلکو سره مینه وکړه په دې هیله چې د هغوی له ښېګڼو برخمن شې. کتاب ولوله په دې هیله چې بریالی شې. هر کار په لویه هیله او امید پیل کړه ترڅو تر ټولو نیکمرغه شې. فضیلت. ټول زده کوي چې ژوند وکړي، خو هیڅوک دا نه زده کوي چې ښه ژوند وکړي. ژوند کول یو عادت دی، خو ښه ژوند کول بیا فضیلت. د ځان خوشحالي. ځینې وخت د ځان خوشحاله کولو لپاره باید د زړه په غوښتنو پسې لاړ شئ. دا وخت د خلکو هغو خبرو ته ارزښت مه ورکوئ چې ستاسو په اړه یې کوي. پوهه او هوښیاري. پوهه د انسان د سر تاج او هوښیاري یې د لاس رړکنه ده. اتل. که یو ناهیلي کس ته یوه کوچنۍ هیله ورکړې ښایي د هغه د ژوند اتل شې. ژوند کتاب دی. ژوند هغه کتاب دی چې همدا اوس یې په لیکلو بوخت یاست. داسې کتاب ولیکئ چې سبا یې له لوستلو خوند واخلئ. وزن. نورو ته بښنه وکړئ. که په زړه کې کینه وساتئ ښایي په وزن درانه شئ. خو پام وي چې هیڅ مرغه له ډېر وزن سره لوړ الوتل نشي کولی. هیله. هغه کسان چې له هیلو او امیدونو سره د ستورو پر لور مزل کوي تر هغو کسانو مزل ته د رسیدو ډېر چانس لري چې ناهیلي د کور پر لور روان دي. ناسم پوهاوی. تر څو چې یو څوک پوره نه وي پېژندلي د دوستۍ او ملګرتیا لاس مه ورکوئ. ناسم پوهاوی. تر څو چې مو یو څوک پوره نه وي پېژندلي د دوستۍ او ملګرتیا لاس مه ورکوئ. دغه راز هیڅکله یو ښه دوست او ملګری د یوه واړه ناسم پوهاوي له امله له لاسه مه ورکوئ. د مهربانۍ دیوال. څه چې لرئ ټول د مهربانۍ پر دیوال ځوړند کړئ. شفقت، صداقت، مهرباني، خوښي، مینه او داسې نور. خوږه موسکا. یوه خوږه موسکا د کلونو دښمنۍ ته د پای ټکی ږدي. د طبیعت ښکلا. هوساینه یوازې په دې کې نه ده چې څه ولرئ. ځینې وخت د طبیعت له ښکلاو خوند اخیستل هم روح او هم جسم ته آرام ورکوي. ډالۍ. مسکا پیرلی او قرض کولی نشئ، یوازې ډالۍ کولی شئ. هیلې پر شونډو مسکا راولي. مسکا زړونو ته قوت ورکوي. قوي زړونه نړۍ آبادوي. هڅه.
په یو کار کې ستونزې د ناممکن په معنا نه دي. ستونزې یعنې دا چې باید ډېره هڅه وکړئ. دولت او احساسات. هغه کسان چې مال او دولت لري د هغو کسانو په پرتله چې ښه نیت او غوره احساسات لري په خلکو کې ډېر محبوبیت لري. شکایت. که له هرې مسکا وروسته د خدای شکر ادا نه کړئ بیا نو مناسبه نه ده چې له هرې اوښکې تویولو سره له خدایه ګیله وکړئ. شتمن او عالمان او پوهان د شتمنو خلکو په څیر د خلکو مینه او محبت نشي خپلولی، خو د خلکو بدبیني او دښمني بیا تل د دوی په برخه وي. باور مه ماتوئ. پښیماني هغه وخت ښه ده چې تېروتنه مو کړې وي، نه دا چې باور مو مات کړی وي. خطا او تېروتنه وکړئ خو باور مه ماتوئ. که تېروتنه وکړئ ښایي ومو بخي، خو که باور مات کړئ که مو وبخي هم له یاده مو نه وباسي. د ژوند حقیقت. د ژوند یو تریخ حقیقت دا دی چې ډېر کسان یو له بله لرې دي خو له یو بل سره مینه لري. ډېر داسې کسان هم شته چې له یو بل سره ډېر نږدې وي خو کرکې یې ترمنځ دیوالونه جوړ کړي وي. انسانیت او اصالت په رنګ، نسل، قوم او نژاد پورې اړه نه لري، بلکې دا په پوهه، هوښیارۍ او اخلاقو پورې تړلي جوهرونه دي. ښکلی لفظ. مور د انسان په ژبه تر ټولو خوږ، پاک او ښکلی لفظ دی. عقل ته غوږ کېږده، خبرې ومنه او د وسلې او زور په څیر یې له ځان سره ساته. څپه. مور د غم، درد او تکلیف لپاره د آرام او هوساینې څپه ده. سمبول. مور د محبت، سکون، اخلاص، بښنې، زړهسوي او خواخوږۍ سمبول ده. مینه له انسان سره له دغو دوو کارونو یو حتمي کوي، یا به د سر تاج ورکوي یا به یې دار ته خیژوي. مینه او انسان. مینه که انسان ته د ګل په څیر وده ورکوي د نازکو څانګو په څیر هم ماتوي. د ژوند پیل. د انسان ژوند له زیږون سره نه بلکې له بدلون سره پیلیږي. د ژوند تر ټولو غوره کړۍ. ژوند له مختلفو کړیو جوړ زنځیر دی. په دغه کړیو کې تر ټولو ارزښتناکه کړۍ د غم او اندېښنو کړۍ ده. دا کړۍ تاسو ته په اوسنیو ترخو او سختو حالاتو کې د قناعت درس درکوي او په راتلونکي کې درسره د خوشحالۍ ژمنه کوي. پوهه. مینه روحاني پوهه ده چې له برکته هغه مرموز شیان لیدل کېدای شي د کومو چې عادي خلک له لیدو عاجز دي. قوانین. جالبه ده، انسان د قوانینو په جوړولو او پلي کولو دومره نه خوشحالیږي څومره چې په ماتولو خوشحالیږي. ښکلا. حقیقي ښکلا د حیاناکې ښځې په څیر ده. په ډېر ویاړ او عظمت د خلکو ترمنځ تیریږي او سترګې له حیا ښکته وي. وخت. تر ټولو ستره شتمني مو وخت دی. له وخت سره د پیسو په څیر چلند وکړئ، خو پام وي چې وخت لکه پیسې بیا په لاس نه درځي. انسانیت کوم ځانګړی دین نه لري. دا چې د خلکو په منځ کې په خوښۍ سره ژوند وکړو، د چا زړه مات نه کړو، حق ته ناحق ونه وایو، له چا سره دوکه ونه کړو، چاته دروغ ونه وایو او له چا سره پرته له کومې تمې ښېګڼه وکړو، همدا انسانیت دی. غیرت. د نارینه‌و غیرت او همت د هغوی د مېرمنو د مسکاو خوشحالیو په اندازه دی. ښه او بد ژوند. ژوند ښه دی که بد، دا په هغې زاویې پورې اړه لري له کومې چې تاسو ورته ګورئ. د مینې دنیا. که هر څومره وخاندئ او هر څومره مینه وکړئ د مینې له دنیا مو څه نه کمیږي. بس وخاندئ او مینه وکړئ څو نور خلک مو ترڅنګ خوشحاله وي. ژوند سخت دی خو تاسو په هوساینې سره دوام ورکړئ. عمل. د داسې کس پیدا کول ګران کار نه دی چې درته ووایي مینه درسره لرم، خو د داسې کس پیدا کول ګران کار دی چې دا خبره په عمل کې درته ثابته کړي. زړونه. که مو زړونه سره نږدې وي نو ترمنځ مو غرونه واټن هم توپیر نه کوي، خو ویره له دې په کار ده چې سره نږدې وئ خو نفرت او کینې مو ترمنځ واټن را منځته کړی وي. د بریا دروازې. د بریا پر لور یوه نه بلکې څو دروازې پرانیستل شوې، خو زموږ لویه تېروتنه دا ده چې کله یوه دروازه وتړل شي د بلې دروازې پر لور یو قدم هم نه اخلو، بس د تړلې دروازې مخې ته اوښکې تویوو. ډوبېدل. انسان چې ډوب شي حتما مري، هغه که په اوبو کې ډوبېدلی وي، که په دروغو، عیش، وحشت، ګناه، حرص، بخل، کینې او یا هم په انتقام کې. نوښت. هیڅ نوښت ته دې په کمه سترګه مه ګوره، که څه هم ډېر درته بې ارزښته ښکاره شي. ژوند څه دی؟ ژوند یعنې دا چې مینه وکړئ پرته له کوم مطلبه، خوند ترې واخلئ پرته له ګناه او بښنه وکړئ پرته له کوم شرطه. ښه ژوند. ډېر خلک ښه ژوند ته د رسېدو په پالمه ښه ژوند له لاسه ورکوي.
تصور هغه قوت دی چې خوبونه رښتیا کوي. داسې ژوند وکړئ. داسې ژوند وکړئ لکه هندوانه چې خورئ. که یې مندکو یا دانو مزاحمت کوه، پروا یې مه کوئ. تاسو یې له خوږوالي خوند واخلئ. ګناه، که دې ګناه وکړه توبه وباسه. که دې بد وکړل بخښنه وغواړه، او که دې تېروتنه وکړه اصلاح یې کړه. دوستان، دښمنان مو د کمعقلو دوستانو په مرسته خپلو موخو ته رسیږي. ستونزې او فرصتونه. د هرې ستونزې تر شا ډېر فرصتونه وي. ویره او مینه. چیرته چې ویره وي هلته د مینې څرک هم نه وي. ښکلا. له عفت او حیا پرته ښکلا بې بویه ګل دی. بد ملګري. بد ملګري سکرو ته ورته دي. سکاره که ګرم شي لاس مو سوځوي، او که یخ شي لاسونه مو توروي. تېروتنې. بریالي خلک هغه دي چې له هرې تېروتنې وروسته تجربه ترلاسه کوي. خبرې. هغه څوک چې تر شا درپسې خبرې کوي، پوه شئ چې تر هغوی ښه ژوند لرئ. نیکمرغه انسان. نیکمرغه انسان هغه دی چې د نورو فضیلت ته احترام ولري او د نورو له خوښیو خوند واخلي. مظلوم او عاجز خلک. تر ټولو مظلوم او عاجز خلک هغه دي چې خفه یې کړې او بیا ترې وپوښتې خفه شوې، خو هغوی په ځواب کې درته ووایي نه. بریالي او ناکام خلک. بریالي خلک پر هغه څه فکر کوي چې واقع لري. ناکام خلک بیا هغه څه په اړه فکر کوي چې له لاسه یې ورکړي وي. غم او درد. هغه غم چې خلک یې په سکوت تېروي، تر هغه غم دروند دی چې نور یې په چیغو او فریاد تېروي. خو برعکس، خلک د هغه چا غم درکوي چې چیغې او نارې وهي، نه د هغه چا چې سکوت یې کړی. لوبه. ځینې لوبې هیڅ ګټونکی نه لري، لکه د زړه ماتولو لوبه. د چا چې زړه ماتېږي هغه ځان، او څوک چې زړه ماتوي هغه شرافت بایلي. د دریڅه یوټیوب چینل اوریدونکو، دا وه د ژوند ناویل شوي رازونه کتاب 4مه برخه چې درته وړاندې مې کړه. تر بیا چې د همدې کتاب له 5مې برخې سره ستاسو چوپړ ته راځم، تر هغه مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه وخت.